سلامونه جاوید بختیار یم. نن یو ډېره ښه موضوع در سره هغه په ایکسل کې ارې فنکشن یوز کول. هر هغه څوک چې غواړي په ایکسل کې ایڈوانس زده کړه وکړي آیا حتی فاینانشل سیستم کې، نو هغه باید شپږ فیچر ایکسل کې حتمي زده وي. په هغه کې اولین سټیپ سیده باید ارې فنکشن وکړي، هغه بلد دي. دویم سټیپ کې ډیشبورډ ډیزاینینګ کې باید هغه بلد دي. په دریم سټیپ کې باید هغه پاور کیوري سره بلد دي. څلورم سټیپ کې پاور ټیبل سره بلد دي. په پنځم سټیپ کې پاور کیوري سره بلد دي او یو پاور بی آی ده. پاور بی آی فکر کوم نوم واخیسته. او بل شپږم سیده وی بی یو له ډېرو مهمو اپشنونو څخه د ایکسل ډېر کار اسانه کوي. ډېر هغه کارونه چې امکان نه لري څوک د فنکشنو یا مثال جی آی له لارې وکړي، هغه د وی بی په ترو باندې اسانه کېږي. ارې فنکشن څنګه کار کوي؟ ارې فنکشن د رن ټایم کې ټریشن کوي، لوپ کوي. لکه کته څوک پروګرامینګ کې لیج هم تجربه ولري، مثال پاغه کې لوپ د لکه وایل لوپ د ډو وایل د انټل د او مثال فار لوپ د دا اټریټ کوي. ارې فنکشن هم داسې اټریټ خاصیت لري، چرخش کوي ترڅو پوری کومه ریزلټ چې موږ ته پلاس راځي هغه سټوري په ویریبلونو کې. موږ خپل ارې تعریف هم داسې ایز تعریف یې داسې مثال بنچ اف ویریبل ده، یعنی یو بسته دی ویریبلونو، یو سیټ دی ویریبلونو ده، هغه بیس انډیکس 0 ده، یعنی د ارې انډیکس چې دغه 0 نه شروع کیږي. یعنی لپاره موږ باید په ایکسل کې کنټرول شیفټ ډیلیټ انټر بټن وکاروو. کنټرول شیفټ انټر بټن وکاروو ترڅو دغه په اساس باندې زموږ فنکشن لوپ وکړي. اوس فار ایگزامپل زه دلته اګریګیټ فنکشن یوز کوم، لکه مین مکس ایوریج او دې ته ورته نور فنکشن یوز کوم چې عامي کاریږي. په دې کې زه ارې یوز کوم، نو ارې بیا یو ډېر ښایسته ریزلټ مشترک کوي. هغه ریزلټ داسې ده که څوک ماته وایي چې په دې پروفیټ کې دا ګټه چې له موږ سره له دې ځای نه بیا تر دې پورې کوم پروفیټ ده، په دې پروفیټ کې ماته مین پیدا کړه. بالکل ایزي ده. زه به ورته وایم چې دلته مثال راسم او دلته به ورته مین کوچنی راته وباسه له دې ځای نه او بیا تر دې پورې رینج سلیکټ کوم. ایزي 15 تر ټولو سمالست نمبر ده. او بیا که غټ وغواړم مکس به زه کاروم. که څوک مانه پوښتنه وکړي چې کمپیوټرو کې موږ تر څو کومه کمه ګټه کړې ده، څونه کمه ګټه کړې ده، که څوک ماته وایي په کمپیوټرانو کې مکس ګټه یا غټه ګټه څونه، نو دلته بیا یو پوښتنه پیدا کېږي چې دا بیا د مین او مکس کار نه ده او بل داسې فنکشن نسته راسره دا کار وکړي. نو موږ به مین او مکس د ارې په ترو یوز کوو. د ارې لپاره فار ایگزامپل ما د مثال اخیستی، دلته ماوس ته راسره ماوس کې تر ټولو ټیټه ګټه چې راغلې 100 روپۍ ده او غټه ګټه چې راغلې 400 ده. که زه ورته وایم په پرنټرونو کې تر ټولو کمه ګټه 2 راغلې ده چې مثال هغه داسې راته وایي چې دغه ده. او په مکس دلته ده مکس سیده 322 پروفیټ راغلی ده. دا فنکشن ما سره کم یوز کړی ده، کمی مین یوز کړی ده، کمی مکس یوز کړی ده. مین به سره کم یوز کوم، مین د اف په اساس باندې یوز کوم. فار ایگزامپل زه راځم دلته مین اخلم او بیا په دې کې اف اخلم. بیا زه ورته وایم که چیرې دا سیل ایکوال ټو دې سیل سره رسو، ځکه دا د مای کرایټیریا رینج ده او دلته مې لوجیکل اپریټر دلته مې لوجیک ورته پاس کو. دا رینج لاک کوم، F4 کوم، بیا هغه نه کومه که چیرې دا لوجیک چې ما ورته پاس کړی، ځکه اف کې دا خاصیت ده، اف کې موږ لوجیک پاسولی سو، میتامیټیکل اپریټر نسو پاسولی. لوجیکل اپریټر هغه لکه ایکوال ساین د ګریټر د لیز د ګریټر اینډ ایکوال د لیز اینډ ایکوال د ناٹ ایکوال ده. دا لوجیکل اپریټر باید یوز شي ترڅو پورې لوجیک موږ ته ترو فالز راکړي. نو دلته ما ایکوال ساین یوز کړی ده، نو دا یو لوجیکل اپریټر ده، دا به یا ترو راکوي یا به ماته فالز راکوي. دا قانون هم د اف ده. که چیرې دا لوجیک ترو سو نو بیا دې څه وکړي؟ که چیرې لوجیک ترو سو ما دې ته دا رینج ریټرن کړي. دلته دا رینج مې ورته واخیست، دا باید ماته ریټرن کړي. او که چیرې فالس سو بیا که چیرې نسو برابر بیا دې ماته ډبل کوټیشن ان پی ټي یا نل دې ریټرن کړي. خلاص. دا اوس زه کنټرول شیفټ انټر کوم ترڅو پورې دا فنکشن اټریشن وکړي. دا چې کنټرول شیفټ انټر وهم او دا ما سره یو که تاسو فارموله بار ته وګورئ، هغه یو ارې فنکشن ما سره جوړه سوله او ماته په ماوس کې تر ټولو مین پروفیټ چې ده کمه ګټه چې راغلې ده په ماوسونو کې هغه 143 ده. بالکل صحیح ده. که زه ورته وایم دلته دا کرایټیریا چینجوم، زه ورته وایم په کمپیوټر کې تر ټولو کمه ګټه 15 راغلې ده، هغه دې ځای نه تر دې پورته. بالکل صحیح ده. اوس که زه مکس کاروم نو مکس هم سیم طریقه، ایوریج هم سیم طریقه. زه دلته راځم ایوریج اخلم او بیا دې ځای نه اف کنډیشن یوز کوم. اف کنډیشن کې بیا کرایټیریا ورته پاسوم، ایکوال حتمي خبره سو ځکه لوجیکل اپریټر ته باید ترو اینډ فالس ریټرن کړي. بیا راځم دې ځای نه رینج اخلم.
کله چې مې رینج واخیستو دا F4 کوم دا دې ځای نه F4 کوم وس یو را سره لاک سو زه باید دواړه لاک کړم ځکه چې دواړه چې لاک شي ابسولوټ پرنس سو کنه بیا ریلیټیو پرنس او کنه بیا سیمي ابسولوټ ته بعضې لاک ته یو نه ده لاک کامه وم او له دې ځای نه بیا زه دا رینج باندې ریټرن کوم دا سلیکټ کوم F4 کوم کنټرول شفټ انټر یس په کمپیوټرو کې چې ماته غټه پروفیټ راغلی دا هغه 219 ده نو زه وایم که په کمپیوټرو کې کنټرول شفټ انټر دې ځای نه زه دا سلیکټ کوم ولې ماته غلطي راکوي کنټرول شفټ انټر مې نه ده والی کنټرول شفټ انټر اتپې خبره ده کنټرول شفټ انټر ایوریج فنکشن مې یوز کړې ده زه دلته راځم مکس اخلم کنټرول شفټ انټر یو مهمه خبره ده 2014 آفیس نه پورته ځینې فنکشن بیا کنټرول شفټ انټر نه غواړي هغه دی ارې فنکشن او ځینې په 14 آفیس کې په هغه کې لکه سیم پروډکټ د مثال ځینې داسې فنکشن چې هغه بالکل انټر نه غواړي هغه سیم خاصیت په هغه 2014 آفیس کې هم لري نو ما سره ټاپ یا مکس پروفیټس راغلی دا 390 ده او لو پروفیټس راغلی دا هغه 15 ده اوس دا فنکشن سره کوم کار کوي زه دا چې کوم سره کوم کار کوي دا فنکشن نو زه راځم دلته فرمولا ده او بیا فرمولا کې دلته زه چې کوم فرمولا کې ما ورته ویلي دي ګوره چې د I4 set equal to د رینج کې یو ټیکس سره برابر سو نو بیا ماته دا رینج ریټرن که کنه بیا نل یا امپیټي ریټرن که نو زه دا دې ځای نه سټیپ ان کوم دې ځای نه راځم بیا سټیپ اوټ کوم او بیا دلته دا ما سره ټیکس ده بالکل هغه رینج کې دا هغه کمپیوټر ده کمپیوټر ډبل کوټیشن کې نیولې ځکه هغه سټرینګ فارمیټ کې ده سټرینګ فارمیټ کې یعنی کمپیوټر مساوي سو په دې رینج کې په هغه رینج کې کدا مساوي سو ځکه موږ وایو دا لوجیکل اپریټر ده یا به ترو راکړي یا فالس که ترو راکړي یو ده که فالس راکړي زیرو ده دا یو ډیر مهم خبر ځکه د کمپیوټر منطق یا باینری لانګویج چې ده هغه د کلاسیک کمپیوټرانو چې ده هغه 0 and 1 ده کوم کوانټم کمپیوټر نوی راغلی ده یعنی نوی اوس تقریبا کوم یو ګوګل سوپرمیسي په نامه جوړ ده او چین جوړ کړی دا هغه کیوبیټ سپورټ کوي هغه کې بیا 4 بیټ دی او هغه سوپر پوزیشن لري د کوانټم فزیک په اساس دی او کوم چې دا کلاسیک کمپیوټر ده دا باینری نمبر دی 0 and 1 ده 0 چې ده فالس ده and 1 چې ده هغه ترو دی آی سی ده نو دلته کوم کنډیشنونو کې کمپیوټر په دې رینج کې برابر شوی د ماته ترو راکړي او کوم رینج کې نه ده برابر شوی هغه کې ماته فالس راکړي دي نو په دې کې ما سره څو ترو راغلي دي یو ترو ده 2 3 ترو سره 3 ترو ده ترو خو یو ده او فالس ده 0 ده دا 0 راوخت په نمبر کې ضربي 0 ضرب یا نمبر هر نمبر کې 0 یا 0 ضرب کې هغه نمبر ختمي دلته دا کوم یو راغلی دا هغه په نمبر کې ضرب کې نو نمبر ثابت پاتې کیږي بیا له بعد چې دا نمبر 3 نمبر بل د سر ثابت باید په دې رینج کې پاتې شي ځکه دا مين ته به دا ویلیو ورکوي کله چې مين ته 3 نمبر ورکړو مين فنکشن خو بالکل ساده کار کوي هغه تر ټولو کوچنی عدد ماته راخلي نو هغه په هغه رینج کې ماته کوچنی عدد راپورته کوي هغه دغه نمبر فایند کړو دا رینج ته په دې رینج کې د کمپیوټر په اساس کمپیوټر موږ کرایټیریا ورکړې ده په هغه کې 3 نمبر موږ ته لاس راکړو 303 ده 15 ده 390 ده نور خو ام پی ټي دي ام پی ټي کې 0 کې او 0 په نمبر کې ضربې 0 ریټرن کوي بس دا 3 د نمبر مين ترالو کله چې مين ترالو نو مين په هغه کې 15 سلیکټ شي ځکه دا مين د معلومدار خبره ده او 15 موږ ته راکړي دا کلوز مکس فنکشن هم سیم طریقه ده دا یوز طریقه و سره کوم کولای سو یو فنکشن دی اره په تر یوز کو او اره فنکشن ډیر اډوانس سیستم لري ډیر پیچلي کارونه که تاسو وغواړئ چې مثال اسانه کوي نو هغه بیا تاسو کولای شئ د اره فنکشن په اساس باندې کوي اره ډیر اډوانس فیچرونه لري ښه سیستمونه لري